ستونزې او چیلنجونه دا په هر ځای کې شته دي. د دعوت په ډګر کې هم ستونزې او چیلنجونه او مشکلات دا حتما وي. که چېرته تاسو غواړئ چې کامیاب او موفق دعوتګر واوسیږئ نو حتما اصول الدعوه دا یو بهترین کتاب ده چې عبدالکریم زیدان صاحب لیکلی. دا تاسو ولولئ، بار بار یې ولرئ، بلکې ستاسو د ژوند باید ملګری واوسیږي. صحیح شوه، دا کتاب باید د ژوند ملګری واوسیږي. یو څو دانې داسې ستونزې چې زه هم ورسره مخ شوی یم او زه پکې تجربه لرم، هغه به انشاءالله له تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کړم. او دا چې موږ څنګه ورسره مخ کولی شو او څه باید وکړو دا ډیره مهمه ده. راځئ چې په ګډه باندې دا ستونزې او دا چیلنجونه یو څو دانې شمار کړو او د حل لارې هم ورته ولټوو. اولنۍ ستونزه هغه دا ده چې ډیر خلک له دې نه ځورېږي، وایي د دې دعوت له لارې خو زه مشهوره کېږم او شهرت ښه نه ده. دا هغه فکر ده چې زموږ ستاسو د ډیرو خلکو په ذهن کې دا شته ده. هغوی نه غواړي چې مشهوره شي، هغوی نه غواړي چې خلک یې وپېژني. دا د تقوا او د بزرګي او د زهد خلاف ګڼي. یعنی تقوا او بزرګي سره دا نه ښیي چې ته مشهور اوسېږي. حال دا چې نن سبا دغه مفاهیم باید موږ تاسو بدل کړو. کوشش وکړو چې هم با تقوا واوسېږو، هم پرهیزګار واوسېږو او هم عین وخت کې ځانونه مشهور کړو. ځکه شهرت دا ښه ده چې بیا د خیر په کار کې ته مشهور شوې، نو دا خو ډیره ښه خبره ده. داسې ډیر زیات خلک شته دي چې د شر په کار کې یا په بې معنا او بې فایدې کار کې مشهوره شوي دي. امت یې د ګمراهي په طرف باندې روان کړی ده. په عمر باندې به ته د هغه په خوله باندې د الله کلمه وانوري، هیڅ کله به ته د هغه نه د خیر کلمه وانوري، بلکې هغه سره یوازې د خپل جیب او د خپلو مادیاتو د پیسو د تجارت فکر ده. تجارت موږ تاسو هم کوو، خو زموږ او ستاسو د هغوی ترمنځ فرق دا ده چې الحمدلله موږ په خلکو کې ښه فکر هم خپروو، ښه اخلاق هم خپروو، او همدارنګه موږ خلکو ته سمه لاره ښیو. همدارنګه موږ د خلکو په خیر باندې الحمدلله خبره کوو. ټولنه سم جهت طرف ته سوق کوو، د خلکو خیر غواړو، اخلاقو طرف ته، ښه ټولنیز ژوند ته خلک هڅوو. له بدو کارونو څخه خلک راهنمایي ورته کوو چې تاسو هغه پرېږدئ او تاسو هغه مه کوئ. نو الحمدلله موږ هم آخرت رانیولې او هم دنیا رانیولې، صرف دنیا پرسته نه یو. نو شهرت زما د خبرو هدف دا ده چې موږ تاسو هم غواړو چې ځانونه مشهور کړو د خیر په کار کې، تر څو د خلکو په خیر باندې تمام شو، ټولنې ته انشاءالله خیر ورسیږي. وجه دا ده چې نن سبا یوازې خلک د هغه چا خبره اوري چې مشهور ده، که هره برخه کې مشهور وي. بس چې مشهور وي خلک د قدر په سترګه ورته ګوري او خلک یې خبر اوري او خلک یې احترام کوي. خو لیکن یو نفر چې مشهور نه وي، که څومره هم خبره کوي، څوک یې په خوله باندې پیاز هم نه ماتوي. نو موږ او تاسو هم ځانونه مشهورو د دې دپاره چې خلک مو خبرې واوري، دا ښې خبرې زموږ خلکو ته انتقال شي، د خلکو ژوند بدل شي، خلکو حالت بهتره شي، خلک له تورو تیارو څخه راووځي. نو د دې په خاطر باندې مونږ شهرت غواړو. شهرت مونږ د یو وسیلې په حیث باندې استعمالو، نه د هدف. یعنی هدف نه ده مونږ شهرت چې فقط مونږ غواړو چې مشهور شو او د هغې له لارې پیسې وګټو. نه، شهرت زمونږ هدف نه ده، بلکې زمونږ لپاره یو وسیله ده. د دغه شهرت له لارې مونږ غواړو چې هدف ته ورسیږو، او هغه هدف دا ده چې خلکو ته خیر غواړو چې ورسو. خلکو ته مونږ غواړو چې اسلام ورسو، دعوت ورسو، د الله پیغام خلکو ته ورسو. د محمد علیه الصلاة والسلام هغه بهترینې خبرې، بهترینې کړنې هغه خلکو ته ورسو او په هغه باندې خلک خبر کړو، تر څو د دوی دنیا هم جوړ شي او آخرت هم انشاءالله جوړ شي. نو دا ډیره مهمه ده چې باید مونږ له اول نه دا فکر له ځان نه ختم کړو چې باید مونږ ګوشه نشیني اختیار کړو. په دې کې دومره خیر نشته. خیر په دې کې ده انشاءالله چې مونږ راووځو، ټولنې ته ښه فکر وکړو. نن سبا ټوله دنیا بس دغه موبایل ته او آنلاین هغه ته ناست دي، خبرو ته ناست دي. موږ تاسو نشو کولی چې دا ټول خلک، څومره فیصده خلک به جومات ته راولو، څومره فیصده خلک به مدرسې ته راولو، څومره فیصده به مکتب ته راولو، بیا به څو فیصده زمونږ خبر ورسیږي، څومره خلک به متاثره شي. نه، خدا الحمدلله دا نعمتونه دي. موبایل د هر چا سره شته، ته خبرې وکړه، هغه که په کور کې ده، که حتی که په تشناب کې ده، که په جیم کې ده، که په مکتب کې ده، پوهنتون کې ده، که په خارج کې ده، که په داخل کې ده، تا خپل پیغام ورته ورسوه او ښه په شوق سره اوري، ښه په دقت سره به چې ته سمې خبرې وکړې، معقولې هغه اوري او په ورباندې تاثیر کوي او ژوند یې بهتره کیږي. نو موږ او تاسو
به ځانونه مشهورو د وسیلې په حیث باندې به دا شهرت کارو تر څو انشاءالله خلکو ته د خیر ذریعه وګرځېږو او خلکو ته سمه رهنمایي وکړو. اول نه باید دا فکر څنګه کوو موږ ختم کړو چې موږ شهرت نه غواړو او موږ ګوشهنشیني غواړو، موږ نه غواړو چې راښکاره شو، موږ نه غواړو چې مشهوره شو. نه، دا فکرونه لرې کړئ بلکې په هغه فکر باندې چې تاسو ته مې درکړي په هغه فکر باندې بدل کړئ. دویمه ستونزه دا ده چې اکثره خلک په میډیا کې کنځاوي ډېرې زیات کوي، بد رد وایي، توهین او سپکاوی کوي په ځانګړي ډول کله چې تاسو سره هم نظر نه وي، نو بیا دعوتګرانو باندې بوج راځي او دا ځان لپاره یو ستر تهدید ګڼي. په یاد ولرئ چې دا خبرې تر یو وخته پورې وي، په خپله باندې ختمیږي. الحمدلله دا زموږ نتیجه ده، دا زموږ تجربه ده چې عملاً مو په خپلو سترګو لیدلې. 4 کاله مخکې 3 کاله مخکې دومره نیوکې وي، دومره بد رد و، دومره کنځاوې وي، خو الحمدلله موږ کتابونه لوستلي وو چې دا د دعوت په ډګر کې دا عادي خبرې دي چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نیوکې شوي دي، تهمتونه لګېدلي دي. موږ څوک یو؟ موږ خو عادي لارویان یو، 1400 کاله وروسته راغلي یو، هغه پسې روان یو. موږ باندې به څنګه نیوکې نه کېږي؟ موږ باندې باید نیوکې وشي، تر هغه زر چنده باید په موږ باندې زیاتې نیوکې وشي. مهمه دا چې موږ تاسو ورته ټینګ شو او خفه نه شو، ورته ورخطا نه شو. نو دا خبرې عادي دي، دې ته زړه مه تنګوئ. مهمه دا چې کار ته کار ووایئ، انشاءالله داسې خلک به را پیدا کېږي چې هغه به ستاسو خبرو ته ارزښت ورکوي. او هغه خلک چې مخالفین دي د وخت په تېرېدو سره په حد اقل که ستاسو همکاران نشي، که ستاسو سپورټران نشي، حد اقل دومره حتما کېږي چې ستاسو مقابله بیا نه کوي، تاسو پسې بد رد نه وایي، ستاسو په مقابل کې حد اقل نه درېږي بلکې غلی کېږي او یخېږي. صحیح شوه؟ نرم دریځ غوره کوي. نو دا ډېره مهمه ده چې موږ تاسو د خلکو په قصه کې دومره ونه اوسېږو، ځکه زموږ ستاسو نیت چې ده هغه دا ده چې دعوت به کوو خامخا. دا قصې به حتما زموږ ستاسو په ژوند کې راځي او دا یو عادي خبرې دي، دا په دنیا کې حتما راغلي دي او هر چا سره دا مبارزې او مقابلې شوي. دا یو مبارزه ده چې روانه ده. هغه د یو ستر عالم یو خبره ده، وایي په لاره کې به ډېر سپي غاپي خو قافله به بیا هم روانه وي. موږ د عوامو ته، د ځوانانو ته چې دا بد رد وایي، کنځاوې کوي، د خو سپي نه شو ویلی، خو بیا هم زموږ ورونه دي. خیر د ناپوهي ده، هېڅ خبره نه ده، اختلاف د نظر به راځي، خو د دوی دا شیونه به برداشت کوو، تحمل کوو به د دې لپاره چې انشاءالله تر منزله پورې ورسېږو. که چېرته موږ دا تحمل نه کوو، برداشت یې نه کوو او جدي ونیسو، نو بیا خبره خرابېږي. په اول کې هسې هم تاسو نه پېژني ای دعوتګره، نو خیر ته صبر کوه، تحمل کوه، تر څو چې د خلکو باور په تا باندې راځي، تر څو چې د هغوی یقین په تا باندې جوړېږي. وخت اخلي، هر یو شی وخت اخلي. به انشاءالله په آینده کې خلک دومره زورول نه کوي او دومره کنځاوې به نه ورته کوي. ته لږ صبر وکړه، تحمل وکړه، یو څو کاله دعوت ته ادامه ورکړه، انشاءالله ستا غږ به تر مشرق او تر مغربه انشاءالله رسیږي. په دې برخه کې دا بله خبره هم در سره په یاد ولرئ چې همیشه لپاره کوشش کوئ چې په باطل باندې زر تر زره رد ونه کړئ، یعنی عجله مه کوئ، بیړه مه کوئ، بلکې منتظر واوسئ. خیر ده، صحیح شوه. خو که چېرته یو دم دا پروپاګنډا، دا خبرې، دا نیوکې او دا اعتراضونه دومره زیات شو چې دا مکمل دا چینلونه او د هغې ونیول، نو بیا په هغه وخت کې راولاړ شه او یو قوي رد وکړه. که چېرته اشتباه درنه شوي و معذرت وغواړئ، هېڅ خبره نه ده، پخوانی ویډیو یا هغه د پوسټ ډیلیټ کړه. خو که چېرته ته پوهېدې چې ته په حقه باندې، نو بیا کلک موقف ونیسه او په دې ټولو باندې یو قوي رد وکړه، بس خبره ختمه شوه. خو دا چې ته هر یو په مخ باندې ولاړ یې او د هر یو ته جواب وایې، نو دا ستا وخت ضایع کوي، ستا انرژي خرابوي، کمزوری کېږي، ذهن دې ګډوډوي. د هر چا خبرو ته وړو وړو کمنټونو ته او کنځاو ته توجه مه کوه. خو که یو دا خبره ډېره غټه شوه، نو بیا باید یو موقف ته ولري، یو قاطع موقف باید ته ولري، تر څو دغه خبرې مکمل ختم شي او انشاءالله خلکو ته صحیح دریځ واضح شي. دعوتګرانو لپاره بله ستونزه، دریم نمبر ستونزه هغه دا ده چې دوی اکثره وخت ځورېږي له ټولنیزو قیوداتو، همدارنګه سیاسي موقفونو نه، له سیاسي خبرو نه، همدارنګه د ملحدینو او د سیکولرانو له خبرو نه. په یاد ولرئ، زړه مه تنګوئ. د حق او د باطل دا مبارزه او مقابله به دا تر څو پورې چې دا ځمکه او اسمان په خپل ځای ولاړ ده که نه، دا به روانه وي دا مقابله. نو زړه مه ورته تنګوئ، ورته خفه کېږئ مه، بلکې خپل کار ته ادامه ورکړئ. صحیح شوه؟ خپل کار ته ادامه ورکړي او ډېر په زړه باندې بوج مه راولئ چې هله قیودات دي او پلان کوي به څه وایي. دا واقعا انسان ځوروي، خو تر دې اندازې باید انسان ضعیفه نه کړي چې دا
بس له هر څه نه تیر شي او زړه تنګ کړي او موقف پرېږدي او وتښتېږي. نه، داسې به نه کوي. بله مهمه خبره په دې کې زه تاسو ته یادونه کول غواړم چې له ګناهونو باید موږ تاسو په خپله ځان وساتو. د الله خاطر وکړئ دعوتګرانو له ګناهونو ځان وساتئ. ګناه هغه شی ده چې انسان تباه او برباد کړي. په ځانګړي ډول بیا دعوتګر خو بیخي ذلیله کوي، سپکوي او بدبخته کوي، ځکه دی نورو خلکو ته لارښوونه کوي. خو چې کله په ده باندې اور ولګېده، تور داغ ولګېده په ده باندې، بیا دا دعوت څه فایده کوي؟ صحیح ده که نه؟ هغه امام شافعي رحمه الله په یو شعر کې وایي که نه، تصف الداء لذي السقام وذي الضنا کیما یصح به وانت سقیم. ته خو نور خلکو ته دوا لیکي، د نور خلکو علاجونه کوي، هغوی به څنګه سم شي، هغوی به څنګه برابر شي. حال دا چې ته په خپله باندې کوږې، ته په خپله باندې مریض یې. یو ډاکټر په خپله مریض هغه به نور خلکو ته څه صحیح علاج وکړي. نو دا ډیره مهمه ده چې موږ تاسو له ګناهونو څخه لرې واوسېږو. په آنلاین بڼه باندې، په آفلاین بڼه باندې له ګناهونو باید ځانونه وساتو، تر څو انشاءالله اول په خپله سالم واوسېږو، بیا نور خلکو د صلاح او د اصلاح فکر انشاءالله له موږ تاسو سره وي. که چېرته موږ تاسو ناسم واوسېږو، امکان نه لري چې نور خلک زموږ ستاسو په خبرو باندې سم شي. دا یوه مهمه اخرنۍ خبره به زه تاسو سره بله هم وکړم چې کوشش وکړئ کله چې تاسو دعوت کوئ له داسې الفاظو څخه ځان وساتئ، له داسې عکسونو، ویډیوګانو، شیانو نشرولو څخه ځان وساتئ چې هغه ستاسو صفحه دوړه کوي یا چینل مو ختموي. بعضې کلمات دي تاسو پوښتنه وکړئ یا پلټنه وکړئ په انټرنیټ کې او دا پیدا کوي چې هغه کوم کلمات دي چې دغه چینلونه، دغه صفحې چې چا جوړې کړي دي که نه، د هغه یې نه خوښېږي. که یوټیوب ده، که ټیک ټاک ده، که فیسبوک ده، که ټیلیګرام ده، که بل ده بل ده، داسې کلمې دي چې د هغوی نه خوښېږي. مثلا د مثال په طور جګړه شوه، جنګ شو، طالبان شو، جهاد شو، بل شو، حماس شو، غزه شو، دغه چې نن سبا یعنی د هغوی په نظر باندې دا الګوریدم ته یا ماشینونو ته دا الفاظ ورکړي دي چې دا څوک استعمالوي، دا نفر ته خپل هدف وګرځوه، صفحه ختمه کړه، ډیلیټ یې کړه، چینل یې له منځه ویسه، یا حد اقل چې دی کوم فعالیت پکې یا فعالیت خلکو ته مخ ښکاره کوه. دا خو زمونږ ستاسو په دین کې کوم مشکل نه لري. زمونږ ستاسو په دې کې داسې کلمات دي لکه د جهاد په څېر باندې مقدس کلمات دي، بهترین کلمات دي، خو د مجبوریت په اساس باندې موږ نشو استعمالولی دلته په آنلاین بڼه باندې. که چېرته استعمال کو، بار بار یې ووایو په کلماتو کې، په ویډیوګانو کې یا په لیکنو کې ولیکو، نو تاسو په یاد ولرئ چې بیا دغه صفحه ستاسو هدف ګرځېږي او بیا به تاسو په لکاو خلک ولرئ، خو دعوت به مو زرهاو ته هم نه رسېږي. د نوروز صاحب یوه صفحه وه 8 لکه شاوخوا فالورز یې درلودل، خو هغه فقط یو پوسټ کړی و چې چارواکو سره عکس اخیستی و، د تفاهمنامه شی ورسره امضا کړي و، سره له دومره فالورز و فعالیت نه مکمله صفحه یې ورته له منځه ویوړه چې هر څه خوارۍ وکړي بیا هم هغه په ځای باندې رانغله، کلونو هغه له منځه تللې وه. نو ډیره مهمه ده چې تاسو دغه کلماتو سره احتیاط وکړئ. هغه تاسو بریدلي بعضې خلک یې په بل شکل باندې لیکي، په بل رقم یې لیکي، خو تاسو یې په داسې یوه طریقه باندې ووایئ او ویې لیکئ چې دغه ماشین او دغه هغه ته دغه سیګنل لاړ نه شي او ستاسو صفحې او چینلونه ورسره خراب نه شي.